مسلک تقدوس ساتل چې دی دا ډیر مهم دی. مونږ تاسو په داس صحنه کې راغلی یو، مونږ تاسو په دې مکلف یو چې د علم تقدوس وساتو، مونږ تاسو په دې مکلف یو چې د شریعت تقدوس وساتو، مونږ تاسو په دې مکلف یو چې د نظام تقدوس وساتو، مونږ تاسو په دې مکلف یو چې د مدرسې او د منبر او د امامت تقدوس وساتو. نه که په ما او تا کې یو څوک دغسې بېکاره کار وکړي، ته یې ګورې چې آن شریعت ته خبره پسې لاړه شي، دین ته خبره پسې لاړه شي، مسجد ته خبره پسې لاړه شي، مدرسې ته خبره پسې لاړه شي، نو که زه ته ځانونه برابر کو نو زما ستا په وجه باندې دا علم هم په حیثیت ده، دا مدرسه هم په حیثیت ده، دا نظام هم په حیثیت ده، دا دین هم په حیثیت ده. او که چېرته یو څه قصور رانه وشو نو ګورئ بیا ما او ستا د وجې نه دا ټول هر څه چې دی بې حیثیته کېږي.